او اے عزیزانو کور ترالے مور مخامخ ناستا پلار مخامخ ناستے مور تا اگورا درے زلی دا کلمہ آیا سبحان اللہ بیا ورتا اگورا بیا آیا سبحان اللہ بیا ورتا اگورا آیا سبحان اللہ عزیزانو ولی با مور پسی سڑے نجاڑی مور چی پس مور پسی جاڑینا پلار پسی نجاڑے دا جڑا خوبل سوکشتا دینا دی مور تاتا دو کال اللہ رب العالمین تا جڑلو گرمی اوببے پزان باندی یخی اوببے پزان حرام ہولے ویل اسینا چی دا بچی سینے خرابن چی یخی اوببے نسکلی لسی بے نسکلا مستی بے نخوللے ویل اسینا چی زمان بچی لے تکلیفو نرسیگی نمور پسی چی نجاڑے چا پسی بجاڑی سادا ورتوی یا رسول اللہ مور پسی جڑا رازی زمان دی پر ابزل جلال قسم ہوئی چی ٹول دنیا رانا تلوے اے دا اللہ حبیبا خفا بنوے خوچ مور رانا لاللا اے دا اللہ حبیبا دا دنیا دا جند خون محروم شلوما ورتوی اے سادا مور در باندی گران دا آو یا رسول اللہ مور را باندی گران دا ورتوی سادا یو طریقہ در تنخ ہے وی دیر اخدای دا اللہ حبیبا وی یو کویا اوباسا او پاغی باندی دا مور نم تیدا نو پاغی باندی نم تی خودو کویا اوستلو او پاغی نم تی خودو بیر ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا عزیزان دا مور دا پارا کچیر تا ایسال ثواب نو پیغمبر علیہ السلام ورطولی وی نو رونو گره رنبے صدقہ دا مور پسی کوئی رنبے صدقہ دا پلار پسی کوئی مور او پلار احسانات دیر سیواوی زما شب قدر کی بیانونن دری جلسے میں بھی او قسم دے چرالم او سار دی اجی صاحبانو دا سترگی میں اوکتلے کنا ار یو جڑل ماویل یارا خدایا وسر بیگا تا کینم لگ بیزلو خوشحاله شي چې مور خدر نه لاړه اوس د پلار عزت وکوي او انشاءالله هغه مور مړوي هغه پلار مړوي چې رسوتنه صفات نه دینه خو الحمدلله لوی مدرسه پاتې ده ټول وای الحمدلله قسم په خدای دی مور ترکارې یو ځلې پخ کړي ول زوی مدرسې استادانو ته وراکینو ته روټي برابرو دا زامن ټول رااله نصیب او د گاډی نه دا دې زمون کور د دننه شو الله دې مغفور او مرحوم وګرځي او دې بچو سه بدا ترکارې نه د گاډی نه راخته کولې تقریبا په ورځ باندې کم از کم سړيرو کسانو طاقت عام برابر شو وې د دې مور ارمان داو چې طالبانو دي استادانو ته زلګ روټي نو هغه مور مړوي چې شاته د دعا زې نه وي هغه پلار مړوي چې شاته د دعا زې نه وي هغه مور نه مړه هغه پلار نه مړ چې هغه ځان ته رسو دعا زې پرې خودلې ما وې ته موبایل کوم مال شب قدر والا ته مالونو زما روحانی مور مړه د امانات مدرسې مور دا او زه بیګا تزم الته سو خبري ایصال ثواب د پاره کوم چې الله د مور روح ور باندې خوشاله کی او دا و اجازه نه څنګه مولایانو صرف بس هغه ځان ته چاندا باندې وختلا ور به زمون ته پوسونو کو نه عزیزانو مونږ به ان شاء الله هر مؤمن ته او اے شاه ولی الله رحمت الله علیه لوی سره تیر شوی هغه فرمای وي پورز د قیامت باندې با عالم ولاړی په اعراب غونډي باندې او الله جل جلاله بو تو فرمای اے زما بندا څنګه ولاړی وي بیا الله ما سره سمرګرو لاس ملاو کړي استاد رضا د پاره او جهنم ته روان دي یا الله ما سره لاس استاد رضا د پاره ملاو کړي خدای دا جنت ته بوزا او یو لوی جماعت به جنت ته روان کی او یو به یو بل ته چې دا څوک دی د سره موږ څه احسان کړي وای دا عالمو چې د خدای د رضا د پاره وسره لاس ملاو کړو نو عزیزانو موږ او تاسو باندې یو بل سره تعلق د چا د رضا د پاره ساتو بس نور رشتي ختم دي زوی بدر نه قبر نه را روان شي زوی بدر نه قبر نه یو ځکه می جنازه وکړه او ډېر خپل مال دولت ورته ګټلې دي نو می ځکه نالم بیا باغ بچی ډېر خپشي تقریبا په کروڑونو باندې مال ورته پات شو ما جنازه وکړه او موږ له مدرسې له 2 مرلزمه کاغذ ته و 2 مرلزمه کې مدرسې ته کاغذ ته و موږ یو جری شپږ مرلزمه کاغذ ته و دغه دې مرګرو چاندا چوله اره بس ما کاغذ ته نو ما بیان کول تاسو په خدای باور کې زی ستار شم قبر ته 2 مرلزمه کاغذ ته و 2 مرلزمه کاغذ ته و نو ما بیان کول تاسو په خدای باور کې زی ستار شم قبر ته 2 مرلزمه کاغذ ته و 2 مرلزمه کاغذ ته و نو
ما سره چې کوم مرګري تری واغې مرا سره ودرېده نو چې را روانه هغه بچي زمانه ډېر مخکې راووتل سیبا هسې ما سوچ کولم یا الله دا څنګه خلق دی لږ خو قبر د سره کینی عثمان ذی رضی الله عنه به چې قبر نه فارغ شو بیا به قبر ته کېناستو او دا مبارکه ډکه ګیره به دا په اوښکو باندې لمده شوه نورو د میندو قبر ته ځئ د پلارانو قبرونو ته ځئ عام قبرستان ته ځئ ستا شب برات مبارکه شپه وه بېګالم عبادت وکوئ خو پروش به ډېره مبارکه وه پروش به چې تېره شوه ډېره مبارکه وه الله دې زمونږ او ستاسې اعمال قبول کړي سبم کړي خدای خو بهرحال زمونږ به څه عمل وي خو الله مو دا عادت په عبادت قبول کړي عزیزانو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څلور شپې دي چې الله ته ډېرې مکرمې دي صحابه تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه شپه ده و یو هغې نه د عرفې شپه ده او دوه د اخترونو شپې دي وړوکې اختر او غټ اختر او درېیمه څلورمه د شعبان شپه ده پنځلسم د شعبان دا ډېره مبارکه شپه ده ښه طارق جمیل صاحب خو پکې عجیبه خبره دام لیکلې ده هغه فرمایي په خپل کتاب کې چې کوم انسان خپل رب باندې ځان په شب برات پنځلسم باندې اونه بخي دا ډېر بدبخته انسان دی ځکه چې نبی علیه السلام د خپلې بسترې نه پاڅېدو عایشه رضی الله عنها فرمایي ما ته یو کس आवाज وکړ چې نبی علیہ السلام څه شو ما ویل نبی علیہ السلام خو نشته زرا اوتلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار په سجده باندې پروت ما تپوسو کو اے د الله حبیبا ما تو اے حمیرا تا تفتدا نن الله رب العالمین د بنو کلیب قبیلی د ګډو او درمو پشا باندې چې څومره وړي ولاړې دي الله نن دومره امتیان زما وبخل فرمایي ټوله مدینه منوره کې د دې قبیلې نه سیوا ګډې د چا نه وي سیوا بزي د چا نه وي دینه معلومیږي دا چې الله رب العالمین په دې شپه بخنه فرمایي او الله د دې مور په دې شپه انتقال فرمایلو بختور خلق داسې وي الله دې زمونږ انتقال په داسې شپه باندې وفرمایي عرفې شپه د اختر شپه او دا زما درې نکونه د خدای شان دی یو نیکه مې د عرفې په شپه بل مې د عرفې په شپه او بل مې د غټ اختر په شپه باندې وفات شوی د خدای شان دی حضرت شیخ رحمت الله علیه ویل دا بختور خوش قسمت دی چې د چا مور او پلار په دې شپو باندې لاړ شي نو دا خوش قسمته خلقي نو موږ او تاسو له پکار دادې چې د خپل والدینو احترام وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو صحابي ورته راغی و یا رسول الله کار مې نه چلیږي غربت مې ده او غریبی مې داسې ده چې په سر راته بالکل داسې یو هاي ناتارې جوړ کړي نبی علیہ السلام د مور دې ژوندۍ ده وای آو وای مور باندې ځان مالدار کړه الله دې مالدار کړي مور داسې او دولت ته غریب په دعا باندې مالدار کیږي الله جل جلاله بني اسرائیل کې یو زنانه هغه ډېره زیاته عابده وه ډېره تقواداره زنانه وه انتهایی بزرګه وه خو د غربت ور باندې داسې لتاړو بالکل دا وی کله کله امتحانات راځي الله دې موږ او تاسو د ژوند په ټولو امتحاناتو کامیاب کړي غربت هم چې صبر سره وی کامیابی ده او مالداری چې صبر سره وی کامیابی ده ها الله دې په هر حال کې صابرینو کراوري یره زنانه ده بنی اسرائیل ډېره تقوادار وه خاوند دې وفات شو یو زوی پاتې شو زوی پاتې دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زمارور موسی علیہ السلام تراغ ورته وی اے د بنی اسرائیل پیغمبر زما خاون وفات زما خاون لاړلو ما ته یو داسې عمل وخایا چې رب العالمین زما خاون ته بخنه نصیب کی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایي اے زما کلیمه دی خزته وایا چې خپل خاون باندې زر کرتی درود شریف زما په اخیری پیغمبر باندې وایا زر کرتی ور باندې درود شریف وایا او ثواب دې د خاون روح ته وبغا زبستا خاون بخما نو درود شریف په خپل میندو پلارانو پسې ویو بل وره د غربت حالاتي غربت ختميږي نه زوی ورته راغی مورې پلار مې په دې غربت کې وخت تیر کو زبلار شم سفر باندې مزدوری وکوما ورته وی اے بچړیا ته مزدوری پس روانېږي په کوم شپه چې د استاد پلار جنازه لاړله
ما ته الله رب العالمین خپو کی درد پیدا کو و بچیا زماخ پی کی منڈل غواړي و بچیا زبوړی تراشما زبتا تس انتظام برابرو ما خو اے بچیا زما خدمت کوا آغا نوجوان وی ما د مور خدمت شروع کړلو درې ورځې مونږ باندې نار راغللا ز موسی علیہ الصلوۃ والسلام تلاړم اے د الله نبی اے د الله پیغمبره ز د مور خدمت ته ایثار شما او کسنان نفقه او مزدوری وکما موسی علیہ السلام ویل چې د مور خدمت کوا دا د مزدوری نه بهتر دی دا د مزدوری نه بهتر دی موسی علیہ السلام ورته فرمایل خلق منلو والا خلق خبره اومنلا خدمت د مور شروع کو سیبا سمو د بعد مور وفات شو الله جل جلاله د بنی اسرائیل په دغه دور کې یو مالدار ترین انسان موسی علیہ السلام ترازی اے دا اللہ نبی زما د لور نکاح آدم علیہ السلام میں بیگا خوب کے لیدلے ما توئی چھ اے لارشا موسی علیہ السلام تا او آیا چھ پلان کی تجار تا او آیا چھ تخپل لور دا پلان کی کنڈی زوی تورکا موسی علیہ السلام تا ټوله جرګه راغلا دا اغی طرف نم راغلا الک راو غختو الک چیر ته وي د مور قبر ته ناشته وي زره را وګاړي الک راغه ورته وي اے د خدای بندا مبارک دشا د مور په خدمت کې درتا د یو خولي سړی مالدارا او د اغي د مال او دولت سره د غلور مبارک شه وي دغه وخت کې د دې خزي سره درینیم زره ګډي او بيزي په مہر کې پلار راولې غلي الانکه مہر په خاون باندې لیکن دا د مور خدمتو چې الله وردم ورکو الله مالدارم کو او الله جل جلاله دا غلګ ورځو خدمت سلا دنیا کې ور نصیب کړه هغه نوجوان جړل موسی علیہ السلام ورته ولې جاړي د خدای بندا وای جاړم پدې چې اسنا چې د مور د خدمت سلا ته دنیا کې نه ملاو شوی موسی علیہ السلام ول رب سوي موسی علیہ السلام ورته وی رب فرمای چې د مور په خدمت باندې د پلار په خدمت باندې دنیا کې سلا ورکوم او آخرت کې ورکوم نو د مور او پلار خدمت پکو ان شاء الله والدین به نه خپکو مور او پلار به نه خپکو او دا یاد ساتي زدا تحدیث بالنعمت زما چې څومره دوستان دي الحمدلله ټول د خپل والدینو د میندو قدر کوي عزت کوي پلار تم دا پکار دي چې د زوی سره ونه دردي ځکه بعض خبرو کې والدینو باندې حقوق راځي هغه دا چې د خپل بچي حق اوساتي ما ته بل مسله راغلی و یو الک پسترګو داسې اوخ کې رواني او جړلیا ما د مولوی صاحب شرعي غوښتنه مې ده خو پلار مې نه مني وای داس نه خسېبا کوشش دا پکار دی چې د زامنو هغه خبره منل پکاري ځکه دام نفس لري اختیار لري او چې بچي ته د بچی خبره یو اومني دا بچي بس اصل خبري مني نو مور او پلار لدا پکار دي چې بچو باندې شفقت کوي او بچیانو لدا پکار دي چې د مور او پلار عزت کوي موسی عليه السلام روانو د رب العالمین راسته موسی عليه السلام چې کله تلو نو الله جل جلاله ورته فرشتي راولې غلې رب فرمای راځه بل ور شراغ موسی عليه السلام ته الله وی اے کلمه لک په احتیاط باندې قدم پورته کوا ربا مخکې دا आवाज نو نن دا आवाज ملو شو وی مخکې بس تا د مور دعا را روانه وا اوس ته مور وفات شو نو اوس با په احتیاط قدم دی نو تاسو لم دا پکار دی نور شیرجی صاحب ټولو ته چې په احتیاط قدم پورته کو مور چې لاړ شي دا ګوره د دعا لوی ثمره ده کعبه ته په کتو باندې شل نه کوي ملاويږي سونه کوي ملاويږي عالم ته په کتو باندې او یا زر نه کوي ملاويږي اوه مور ته په کتو باندې او پلار ته په کتو باندې یو حج او دولس عمر ثواب ملاويږي او سليمان عليه السلام خلا بل خبره کړه سليمان عليه السلام وای چې چا مور او پلار ته اولیدل چې دا زما مور او پلار دی وی الله جل جلاله وی چې ما ته حیا راځي چې د دې بنده په عمل نامه کې ګناه پرېدما نو دینه بعد به د مور او پلار عزت کو ان شاء الله د دې بیان مقصد دا دی چې الله ثواب د ادي روح ته ورسي او موږ او تاسو ته په الله د سفر د عمل اسانه کی نو زمونږ مقصد تاسو سره ورونو دا خبره بیا موري دا بیان دنیا اوري زما چې چا سره تعلق وي صرف په دې خاطر ساتم چې یا الله چې زما د وجه نه دل خیر خبره ورسیږي دنیا ار سره ځان سره سنبال کی الحمدلله مدرسې ته زو جلسې ته زو
بیانو کو دعا ورته وغواړو صادر ته پوګر اواچو تر روان شو دا مو ایمان دی چې په دین باندې پیسې ناخلو او نه د تجارت کار ګرځو عزیزانو الحمدلله نن متاثر سره د دې مظاهره وکړه سمره التلا اوتلا یو چا 200 بوري سیمټ راوړل چا چې کوم نه تقریبا شل شیشې راوړلې ور سره سبا نور سامان را روان دي نورونو زمونږ د دیوبند علماو یو عجیبه دستور هغه داده چې مونږه د دعوت کار کوو کوم د علم درس او تدریس کار کو کوم د جهاد کار کو موږ د زمون مشایخ خدا طریقه خو درې دا چې د مخلوق نه به تمه نه کوي تمه به د چا نه کوي د الله نه نو خدای دې زما دا بیان زما دا تقریر د اجي صاحب د پاره او د ټول خاندان د پاره ذریعہ د صبر وګرځي او د مور پسې پلار پسې چې کوم وفات شوی خبره دادا د ام سعد رضی الله عنها چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حکم کو نو د خپل مشرانو پسې دا څو محدود چیز برابر کړي چې دا ثواب دار کاږي ته ور رسیږي الله دې زموږ استاد کامل ایمان نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین دعا وکي الہ العالمین خدایا زما دې لګ بیان الله ثواب زموږ د ادي روح ته ورسه روح ور باندې خوشاله کړي دا څومره خولي خلق ناس دي قسم دې راهو زهرانه مجدا مرګري کوم زنه راغل دا دومره لوی جمع جوړ شو الله دې ټول قوم سره احسان وکي څومره مرګري نور زینو راغل د دې محلي والا دي د دې حجري والا دي او زمنګ د فقیر ناچیز بس بیان وی خو یا الله چې څوک مون سره مینا کوي الله کاغه د هر ځای راغلي زمونږ د اجي صاحبان خدای پاکه ټول سره الله د احسان معامله او فرمای الله د دې مرګرو دارات له خدای تقبل او منظور کړي یا الله زمونږ مشران وفات شوي او زما استاد په دې زبانه بیان کړي دعا ورته وغواړي الله روح ته خدایا د دې بیان ثواب ورسه روح ور باندې خوشاله کړي او خدای د شیخ صاحب د کلونو د احادیث د خدمت په برکت او وسیله زمونږ د ټولو ګناهونو معاف کړي الله کریم خدایا زمونږ د دې ادي قبر الله زمونږ د میندو د والدینو سره د دې ټولو حاضرینو د میندو والدینو سره د جنت اعلی خدای خپل مکان وګرځي رب کریمه د مدرسې څومره اراکین چې دی الله معاونین چې دی الله خدای ما فقیر باندې اعتماد کړي اے کریم ربا نن با الله زمون په علم کې نن شپه ډېر د برکت والا شپه ده الله که پرون تیر شوي الله زما د ټولو معاونینو زما د مدرسې د ټولو اراکینو الله چې بیګا مې کوم دعا په طالبانو کړي الله قبول او منظور کړي الله قبول او منظور کړي خدای ما فقیر باندې دا قوم اعتماد کوي الله دې قوم باندې الله د خوشحالي دروازې هر طرف نه کولاو کړي الله کریمه علما عوام او خواص من فقیرانو باندې اعتماد کوي الله قسم دې زمانه د الله نه حیا راځي بیګامي طالبانو ته ویل مالي الله نه دعا نو شو غختله چې ربا تبراته و چې تا دنیا کې څه غختل خو ارسم درته درکل بل ته علم هغه ارسو مل ته پاتې شو قسم دې دا امتحان دې یا الله تکبر نه مساته الله غرور نه مساته